السلام علیکم ملګرو، په دې ډله چې د روغ جوړ او د شپې ورځې مو خوشحاله یم. کامیابۍ سره پیل کړئ. د هر څه نه مخکې زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ. راځو ویډیو ته. تاسو به دغه یو اپلیکیشن چې دی د اپوز لکه د مخکې جو دغه اپلیکیشن زه په ډسکرپشن کې واچوم. دغه اپلیکیشن تاسو زما په بلاګر په ډسکرپشن زما بلاګر یو سایټ دی، هغه به پرېت وي، د هغه ته داخل شئ. دغه اپلیکیشن او تاسو کوم لینک چې دی دغه تاسو پلی سټور نه ډاونلوډ کولی شئ او دغه لینک چې دی په زما ډسکرپشن کې بلاګر څخه هم ترلاسه کولی شئ. نو هغې څخه به تاسو ترلاسه کړئ. نو راځئ د هر څه نه مخکې په همدې براوزر کې به تاسو فیسبوک ته لوګین شئ. فیسبوک کې چې تاسو غواړئ چې خپله آی ډي کې کاسون انفرینډ کړئ. نو زه خپله الریډي خپله آی ډي ته ننوتم، یعنې داخل شوم. نو تاسو بیا راشئ د خپل درې ټکي نشان د پوزیټیو نشان د ته کومه دغه نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. هر کله دندم چې کلیک وکړئ بیا ډیسکټاپ سایټ ته ولاړئ. داسې به شي لکه په کمپیوټر کې چې شي. نو تاسو هم د خپل موبایل کمپیوټر ورژن ته واړوئ. نو زه هم الریډي دا کمپیوټر ورژن ته مې واړولو. تاسو یې خپله وینئ. د سټپ بای سټپ یې ته ښیم انشاءالله طریقه ښه واضحه ته ښیم تر څو ښه پرې پوه شئ. نو بیا به د درې ټکي نښان باندې به کلیک وکړئ تر څو دلته به بل اپشن ده چې د ایکسټنشن په نامه ده. دغه زه لیکه ته پکش کومه د ایکسټنشن په نامه هغه چې دی آیکن چې دی په دا باندې به تاسو کلیک وکړئ. هر کله چې په دا باندې کلیک وکړئ بیا به د پوسټ ډیولپس موډ چې دی نیم چې دغه به فعال کړئ. دا مې چې هر کله فعال کړو ملګرو دې نه وروسته لوډ په داندې به دا نشان درکړم، په داندې به کلیک وکړئ. هر کله چې په داندې کلیک وکړو ملګرو دلته تاسو ته خپل فولډر ته مې نو دغه ډېره مهم دلته یو فایل دی. دغه فایل چې دی ملټي ټولز په نوم فایل دی. دغه زما فایل چې دی دغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډز فولډر ته به ډاونلوډ شي. نو کلیک په ملټي او ټولز پر فیسبوک ټول دغه فایل چې د ملي کې په دغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. دغه تاسو زما د بلاګر کې به د یو سایټ کې زه به فایل نوم ته ورکړم، دلته به پرېت وي. دلته یعنې تاسو به خپله ووینئ چې ډاونلوډ شو. دغه نه دلته خپله دغه ته براوزر ته ورجمع شو. موږ فیسبوک یس په څټ زما خپل بیا فیسبوک تاسو به هم سار نه فیسبوک ته خپل فیسبوک ډیسکټاپ اپشن ته وړئ. بیا سار نه فیسبوک ته ننوځئ. بیا به د درې ټکي نشان باندې کلیک وکړئ. هر کله چې په دغه باندې کلیک وکړئ ملګرو بیا به تاسو لاندې اخري اپشن چې دلته به دا ورجمع شوی ملټي ټولز پر فیسبوک نو دغه اپشن چې د کومه لیکه زه پرکاش کوم په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. هر کله چې په دا باندې کلیک وکړئ دلته یو بل اپشن دی چې دغه تاسو حکیم فایل چې موږ څو اپلوډ کړه دغه فایل ته موږ داخل شوي. نو دغه فایل دا ډېر مهم فایل دی. دا باید تاسو په یاد ولرئ چې دا باید ورته ډاونلوډ دا ایکس علامه چې دغه به د کراس علامه باندې چې کلیک وکړئ. هر کله چې په دا باندې کلیک وکړئ نو دلته هغه د ټولز دغه نشان چې دا وینئ په دغه کې تاسو اولنی اپشن چې دی دلته ته لیکلي پرنټس ریموو د ملګرو خدمات دغه چې دی په دغه باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسو ته به اپشن ورشي. نو دلته تاسو وینئ چې دغه کوم ملګري چې زموږ سره پرنټ دی یس په ولیدل شي. نو خپل دغه کمپیوټر دغه کوم ملګري لاس کسونه ولیدل شول. نو زه غواړم چې د خپل تاسو دغه څه پرنټ کړئ. زه غواړم چې ډیسکټاپ ورژن ته وړم. بیا به هغې ته ورشئ درې ټکي نښان باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو به ډیسکټاپ ورژن ته به د خپل موبایل ور داخل کړئ. هر کله چې دا موبایل داخل کو نو اینا وروسته به تاسو خپل موبایل به ووینئ چې ډیسکټاپ یعنې کمپیوټر ورژن ته به وړي. نو بیا دلته زه دې ته ښیم چې تاسو به ووینئ دلته 10 کسون 25 کسون 50 کسون او 100 کسون نو هر کسون تاسو هم هر رقم د کړئ. زه یو درته ته وښیم چې دلته دغه ځینې د وینئ په دغه شان به تاسو کلیک وکړئ. د کوم نشان چې د وینئ په داندې چې هر کله کلیک وکړئ ملګرو دلته تاسو ته 10 وښایي 20 وښایي 25 وښایي 50 وښایي 100 وښایي آل رولز وښایي. نو تاسو زه خپله آل رولز وایم. نو دغه دلته چې دغه ووالو نو ملګرو تاسو به داسې کوئ چې 15 دقیقې صبر وکړئ ځکه چې تاسو خو 15000 پرنټ وي. نو هغه پرنټ چې پیدا کېږي ډېر په مشکلۍ سره پیدا کېږي ځکه چې انټرنیټ چې څومره کوي بیا کار کوي او انټرنیټ چې ضعیف وي تاسو به صبر وکړئ. داسې به نه کوئ چې بیا بیلو ته خو تاسو به صبر وکړئ تر څو پروسس په لګوي. نو دغه وینئ د پوسې مو د امبید ته خلک امبید دلته خپله د کیبي مو ته خپله لوړه ښایي سرعت ښایي 400 300 2500 کې کیبي لوړه شي. دلته خپل آل وښایي. دلته مو ته پرنټ دلته خپله تاسو ته وښایي چې آل ریول شي. دلته زه لاندې ځمه دا ټیل کسون چې دي دا زما سره پرنټ دي.
نو تاسو لږ ورته انتظار شئ تر څو زما د موبایل کې ټول ملګري شو کي دغه کیم فایل کې دا وینئ دا زما ټول ملګري دي 50,000 نفر دي چې زما سره فی الحال راسره دي او راسره فرینډ دي نو تاسو کولی شئ په خپله خوښه هم انفرینډ کړئ او بغیر د په خپله خوښه نه چې تاسو غواړئ چې ټول سلیکټ کړئ نو هغه طریقه ښیم چې ټول باید څه رقم ته سلیکټ کړئ چې ټول په یوه کلیک سره ختم کړئ نو تاسو نه چې دغه ایمون نفر چې دی انټرنیټ د کور پکې لږ په صبر وته کې د 15 سکند په صبر وته کې نه تخی دا څنګه کې د موچ نشان د توخله داز کې خپل لسی نخان خپل راون کې اڅان کې نشان ویني د خپل راون کې د پرنټ دمر زنه ورسده نو تاسو به هم در رقم تکای لږ په صبر وته کې داس بنه کې چې فوران تاسو په یو ملت کې یا په 2 دقیقې کې تاسو غواړئ چې باسي منه فرده ان پرنټ شي نو تاسو به لږ یو څه وخت پر یعنی تلور لاس دقیقې به دا وخت نه نسی خو په سیاله او صبر سره به تاسو دغه پروسس کوئ او بل ملګری بل یادونه باید زه وکم چې هغه دغه دوی چې دغه خطر لږ پیخیږي فیسبوک آی ډی ته هغه په هغه صورت کې چې تاسو دغه سایت ته داخل شئ نو په دغه کې د کوم فایل چې ورمیګه ور اپلوډ کړه کټل ز په یو ورسره کلیک کما نو خاتمه کما نو بیا مو آی ډی ته له خطر پیخي کې دا شي ډیسیبل شي یا ولسل شي تو ته داسې وکړئ چې په سلسله نفر انتخاب کوئ سلسله نفر انپرینټ کوئ یا په خپله خوښه سلیکټ کوئ چې کوم نفر په پیږي چې دای مثلا غیر فعال ده په خپله خبره خدا په خپله خوښه سلیکټ کوئ لارې مو کوئ نو تاسو وینئ چې دا ټول زما ملګري دي په حال زو سره مو سره فرند دي او زه به تاسو ته واخایم چې څنګه کوم تاسو په ټل په یو ور سره سلیکټ کړئ نو تاسو هم همدغه کوم طریقې سره د سوري او پروسس وکړئ او ویډیو لکټیږي ملګرو لرم چې ورته ستړي او خسته کول نشئ نو په سیاله او بدقت سره تاسو د خپل آی ډي کې کار اجرا کړئ نو دغه ملګری چې زما بیخته ورسېدل نور دینه وروسته ملګری نشته زه بیرته خپل ساعت سما د نوته ساعت ورسېدم تاسو به اټل ملګری چې سلیکټ کوئ سره کوم دی سلیکټ کوئ دلته به ال رول چار کړم انتخاب کړ دغه نفر چې دی د ټل آل دی د ټل کسون دی نو زه غواړم چې ټل په یو ور سره سلیکټ کړم نو په یو ور سره سلیکټ دغه څنګه نشان چې د پوس سات سیوا خنه شدو په دا کلیک د مون نشان ته په داند چې کلیک وکړئ نو تاسو به هر کله چې تاسو په داند کلیک وکړئ مو یې سپل هل کلیک وکړئ نو زه دوه یا یو د ملت په تصابر کوم ترڅو ټل په یو ور سره سلیکټ شي نو تاسو په هم لک صبر وتوکل ترڅو دا نفر ټل سره سلیکټ شي ان اوس ولدل چې دا ټول نفر په یو کلیک سره چې سلیکټ شول نو تاسو به سره کانته داري مو کوي چې د خپل ان پرینټ کړئ نو دا نفر چې تر بخه پر به شي مو سره به زیست تاسو واخیمه چې مو سره به سلیکټ شوی وي دا 15000 پرینټس چې وي دا به مو سره سلیکټ شوی یعنی انتخاب شوی وي خو خبره دغه د چې یو انتخاب خو هغه طریقه هم لکه څو ورسته تخایم چې دا هم دی کې چې تاسو یو سره کوم انتخاب کوئ نو دغه ټل اخیری بیخ تر ورسېدل نو دغه ټل نفر د نه لاندې نه نفر نشته نو دغه دومره نفر چې دی دا زما سره ټل پرنټ د ټول مون سلیکټ په یو کلیک سره نو تاسو په هم وګورئ د پوس سات رولم دا پوس بای نشان چې ویني د نیکست نه پوسانه د مون چې نخان ته پوکړه په داند چې کلیک وکړئ ولته بل رسو بیا د تول کې 4 you want to remove the all print او تخپل نشان تول کې هغه رقم دی مو یس دغه راپور ته خو یس دغه مخبل انتخاب کړل زه غواړم چې دغه په خپل خوخه لرکم دغه کوم ټیک مارک علامه چې په دغه ټیک مارک علامه د کلیک کوي او لک صبر او تکي ټل ټیک مارک کیږي نو د سټاف ورژن بل ورژن ته جوړای موبایل ورژن ته جوړای بیا راغلو نو زه غواړم چې دغه کاسون د ویلاس 15 کاسون چې دی څورلا دا کاسون چې زه ان پرینټ کما دا بای نشان چې دا سیر خطه سره نشان چې په داند ز کلیک کوم هر کله چې په داند کلیک وکم هغه لک شي صبر ورته کوم ترڅو متاغه کسونه مو کلیک پرې وکړو په حال نو اوس پیوینه دلته خپل کې آر یې شروع تاسو ډاډای چې تاسو د 15 کاسون ان پرینټ کړو ته یو کینسل تل کې یو ان پرینټ ولیکي نو تاسو به د شین رنګ چې ویني د ان پرینټ نشان به انتخاب کړئ نو دام چې انتخاب کوئ بیا به تاسو ورته صبر کوئ دلته خپل د لیکم ته په انتخاب کې 15 پلس کسون خپل تعداد ته د امر کسون تاسو ان پرینټ کول غواړئ چې ان پرینټ کړئ نو تاسو به د شین نشان چې ویني په دا باندې به کلیک وکړئ نو زه صبر وکړم ته خپل ډن ولیکي تر سره شي چې کوم کسون ته ان پرینټ کې په کامیابی سره نو اوس په خپل تاسو وینئ چې په کامیابی سره چې ان پرینټ بشي نو دغه ویډیو هیله لرم چې دغه ویډیو مو خوښ شوی وي او یو څه ترې زده